چمن او سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو جنجال په څه رامنځته شو؟ حقیقت په همدې ویډیو کې را سره وګورئ او د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی پوځ له کلونو راهیسې پر ډیورند کرښه په ځانګړې توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سوداګریزه ساحه کې د تاسیساتو پوځي چړیو او نورو تعمیراتو د جوړېدو هڅه کړې ده، خو هاخوا میشتو ولسونو او محکمو افغانانو یې مخه نیولې او پاکستانی پوځ په خپل دې هدف کې نه دی بریالی شوی. بالاخره له کرونا او قرنطین څخه په استفادې پاکستانی ځواکونو له موقع ګټه واخیسته او په ډیورند کرښه د دواړو غاړو په کاروباریانو، سوداګرو، هټیوالو او عامه ولسونو دروازه وتړله ترڅو سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو عام ولس د پوځ په دې موخه پوه شو او له تیرو 2 میاشتو یې هلته پرلت وکړ او پوځ یې خپل دې هدف ته پرېنښود. د رافعې په ورځ زرګونه افغانان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دوی غوښتل خپلو کورونو ته ولاړ شي، خو پاکستانی پوځ اجازه نه ورکوله او دې وضعیت د کرښې هاخوا ولسونه مجبور کړل چې په زور دروازه پرانیزي او دغه مهال پاکستانی پوځ پر عامو خلکو ډزې وکړې. لسګونه تنه یې ټپیان او شهیدان کړل چې افغان ځواکونه د خپلو خلکو په ملاتړ مداخله وکړه. پوځ یې له ډیورند کرښې هاخوا د چمن تر مرکزه پورې وځغلاوه. په ډیورند کرښه جوړ کړي تاسیسات یې ونړول او خلک یې د پاکستانی ځواکونو له شر او ظلم څخه وژغورل. قهرېدلو لاریونونو هم پر وخت اقدام وکړ او دغلته جوړ شوي تاسیسات یې ونړول او پوځي چړیو ته یې اور ورته کړ. د ځایي خلکو افغان ځواکونو دې ګډ اقدام وښوده چې افغانان په هیڅ صورت جلاوالی نه مني او په ډیورند کرښه د پاکستانی ځواکونو جوړ شوي تاسیسات یې ورته د منلو نه دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.